دا د مهترلام ښاروالۍ د حساب ورکونې کلنۍ غونډه ده. د ښاروالۍ مسؤلین ولس ته د عوایدو راټولولو او ترسره کړیو خدمتونو حساب ورکوي. ښاروال مولوي رحمت الله شاه احمد رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی او بیلابیلې پروژې هم پلي کړي. 1 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي او 80 میلیونه پیسې مصرف شوي دي. 14 پروژې بس اختتام ته رسیږي او 2 پروژې پاتې دي، هغه به ان شاء الله د قریب وخت کې په اختتام ته ورسیږي. د راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان چې ده هغه د تیرګړۍ تر پل پورې دا سړک غبرګول دي او دا سړک به غبرګوي ان شاء الله. کار ورباندې روان ده چې دا یو غټه پروژه ده او بله غټه پروژه بخشاول طرف ته چې سیلبور ده، هغه کې ډېر زموږ ښاریانو ته تکلیف ده چې تقریبا 15 میلیونه لګښت ورباندې راځي. هغه سیلبور به هم جوړو په خیر سره. بل لور ته ولسونه هټیوال او وکیل ګذران هم د ترسره کړیو خدمتونو د عوایدو شفافې راټولونې او غوره حکومتولۍ په برخه کې د ښاروالۍ هڅې ستایي. کله چې موږ د مهترلام ښاروالۍ ته مراجعه کړې ده د مراجعینو سره احسن برخورد کیږي. چارواکي دا فکر نه کوي چې زه په یو موقف او مقام کې یم چې د چا سره ځان ته نه پټ کړي یا د هغې د مشکلاتو ته رسیدګي ونه کړي. د خلکو مشکلاتو ته په وخت رسیدګي شوې ده. د ښاري نظم په رابطه باندې یو څه کار شوی ده خو د قناعت وړ نه ده، باید نور هم کار پکې وشي. مهترلام ښاروالۍ په دې کم وخت کې ډېرې هغه پروژې تطبیق کړې په مهترلام ښار کې چې واقعا دلته ورته اړتیا وه. ځینې سیمې زموږ جوړې کړي دي او کار پرې اوس هم روان دی. موږ دا غوښتنه کوو چې آینده نور هم امید لرو چې نور هم کوشش وکړي دا سړکونه ویالې موږ ته پخې کړي او ټول قوم دا غوښتنه ده. د یادونې ده چې د مهترلام ښاروالۍ د تیر کال پلي کړو پروژو کې د سړکونو بیا رغونه، پلچکونو، پلو لارو، موټرو او رکشاو تمځایونه، تنویري پایو جوړول او د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافت دانیو لګول شامل وو.